دا ځوان پخوا غزلې ویلې، بیا یو مشکل ورباندې راغلی، بیا الله رب العزت رحم ورباندې راغلی، الله فضل ورباندې وکړي، بیا یې ښه ښایسته خوندور ژوند د دعوت سره تعلق جوړ سو، تبلیغ کې ولاړې، ډېر ښه ښایسته مبارکه ژر یې پرېښوله، ډېر زبردسته پخوا یې غزلې ویلې، دا بیا د بید ډېره معافې د بل د بچیانو غزلې بیا ویلې، بیا یې پر پیغمبر علیه السلام مبارک نعتونه شروع کړلو. څومره غټه خبره ده یو سړی د بل پر لور د بل پر اولاد باندې غزلې وایي، هغه غزلې چې د اسلام په چوکاټ کې یوه ذره نه د مسلمانۍ نه د پښتونوالي په چوکاټ کې یوه ذره مطلب گنجایش دی، بیا پر پیغمبر علیه السلام باندې نعتونه شروع کړي او بیا د الله رب العزت حمد شروع کړي. څومره لویه خبره ده. بیا پر دغه ټیم باندې بیا داسې غربت ورباندې راغلی، تنګدستي ورباندې راغله، غالبا دغه ښکاره خبرې ورباندې راغلې، بیا خلکو هم ډېر پسخند ورباندې وایي، مذاق یې کوئ، مسخرې یې کولې، بیا چیش وسلو او بله ورځ یې ږیره کښنۍ کړله، بیا الله یې پروګرام لره راغلی، بیا یې هغه خبرې وکړې چې زه یې کولی نه شم وتا ته، چې د کم توري وویل پرېږدول، موږ به ډالر ګټل، موږ به ډالرې ګټلې، هلته ولاړم غریب سولم، نو الله رب العزت یې موږ ته ټوله وساتي، داسې نه چې دغه ځوان کافر سوی نه دی، الله له د کفره وساتي، هغه چې کوم د عباداتو لاره وه هغه یې پرېښوله. دا یوه خبره راغله. یوه خبره دعوت تبلیغ والا نه دی، دا ډېر بلاوې خلک دي، دا تاسو ما سره ومنئ. دعوت و تبلیغ والا پر دا ځای څه وایي؟ هغه وایي دا قصور زموږ دی چې موږ د ده ملا ټینګه نه کړه، د ده لمن مې ونه نیوله، د ده حال احوال مې ونه کوي، دی د غربت ته راولاړ شو، بېرته یې هغه سلسله شروع کړه، ول دا قصور زموږ دی. بیا دعوت و تبلیغ والا څه وایي؟ دعوت والا وای دا وکافر ته 24 غنټې او ساعت د اسلام او د کلمې او د ایمان دروازه خلاصه ولاړه ده، چې زړه دې غوښت په هغه ساعت کې ایمان راوړه، اسلام راوړه، دی ته مسلمان. وکافر ته بیا 24 غنټې ساعت د اسلام دروازه خلاصه ده، او مؤمن ته د کفر دروازه خلاصه ده. سیده د کفر چې زړه یې غوښت، نعوذ بالله دی به کافر سي، و کافر ته د اسلام دروازه خلاصه ده چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې به دی مسلمان سي. او د هغسې دا خبره ده، و دیندارو خلکو ته د بېدینۍ دروازه 24 ساعته خلاصه ده. صحیح سلو چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې شراب شروع، بدکاري شروع، قتل شروع، غلا شروع، سود شروع، رشوت شروع، بدکاري شروع، او بیا داسې بدکاره شرابیان خلک دي، هغو دپاره د دیندارۍ دروازه خلاصه ولاړه ده، راسي مسجد لره 2 رکعته نفل وکړي، په الله رب العزت د 40 کالو ګناه معاف کړي. نو دلته هم و ما او تا ته هم د بېدینۍ دروازه خلاصه ده، الله دې مې وساتي، الله دې مې هغه لارې ته نه بیایي. و بېدینو خلکو ته د اسلام دروازه، د دین دروازه خلاصه ده، الله دې و هر چا ته ورنصیب کړي. نو دغه ځوان راولاړ شو، څه شی وکړلو؟ ژر یې کښنۍ کړله، ښه مبارکه ښایسته ځواني الله ورکړې ده، ژر یې کښنۍ کړله، بیا یې پروګرامونه شروع کړه. د چیش دپاره؟ د دې دپاره چې زه به لایف راځم، د موبایل د لارې به زه څه وکړم، زه به روپۍ ګټم، زه به تېته یوه خبره وکړم. د پیغمبر علیه السلام مبارک په صحابو کې داسې وو، تازه یې ایمان راوړی و چې کله پیغمبر مبارک وفات شو، دی بېرته کافران شو، مرتد شو. هغه لا څنګه نبي و چې وفات شو، تازه ایمان راوړی، په ایمان لا پوهېدلی نه و، خالي کلمه یې ویلې وه. او داسې هم پیښه سوې ده، بله به درته وکړم. تفسیر عثماني غالبا را نقل کړي دي، یو کاتب و د پیغمبر علیه السلام وحی لیکلی، نو چې وحی لیکلی بیا دی ورځ ویلې ول زه په دې کې زه د علیمن پر ځای باندې عظیم ولیکم. د عظیم او د عالم په مابینځ کې فرق ډېر نشته، معنا یوه ده، خو په تورو کې عظیم او عالم زه داسې کله وکم. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې دې سړي ته به قبر ځای نه ورکوي. حضرت ابو طلحه فرمایي زه ورغلمه، ما د پیغمبر علیه السلام خبره معلوموله، دی پر قبر باندې لوړ پروت. پوهېږئ؟ صحیح سلو. او بیا بله درته کوم، سیرت حلبیه مولوي صاحب سخته ناوله ده خبره کړې ده. ربیعه ابن امیه ابن خلف
دا مطلب صحابي تیر سوی دی دا ربيعه پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله د حجۃ الوداع په کال باندې خطبه ویله پیغمبر مبارک پر خپل ورشه باندې 15 غنټې خطبه ویله نو تقریبا 1 لک سبالا صحابه کرام ناس تولو نو دلته دا ربيعه بیا ژغ ډیر بالا او غټ ژغ الله ور کړی وو د ورش د غاړې لاندې ولاړ ولو پیغمبر علیه السلام چې خبره کوله دا خبره مخته نقل کوله دا خبره څه کوله به مخته نقل کوله چې مخته نقل کوله هله وخت تیرې دی دا سړی هم بیا عیسائی سو نصرانی سو پر کوپر باندې مرس 6 غنټې خطبه د اسلام ټول خبرې د لارې الله پاک مشترا ورسولې الله د هیڅ په قصه کې نه دی نه د ملا د ملایي نه د مجاهد د جهاد نه د پیر د پیري نه د عالم د علم نه د سخی د سخا هیڅ په قصه کې الله نه دی الله الصمد چې الله ځان ته صمد ویلې دی دغه وجه ده صحیح سلو الله پاک دې بیرته خپل لار راولي الله دې د بيدینۍ وساتي کافر سوی نه دی داسې د ازمش خلک نه دي دا سړی په زور کافر کوي بس ټاپی در باندې لګي او رقم پرتا د کوپر لار ما کوي یار زخستا مسلمان ورور یم ما غلطي سوي ده ستا ګوره چې قریب او عزیز نه جوړ چې کراچي لزغله هند لزغله علاج ور باندې کوي ولی د ګردو مسله ده د زړه مسله ده زما چې د ایمان مسله ده هغه چې د چا په کور کې د چا قریب نه جوړ سو بیا د ټکر باندې کوي او چې دا وسه غي نه جوړ سلو او دا چې وسه سړی مطلب بيدینۍ تولاړي ته نور پر شاب سرغوري ځي یا لاس پر تیر کا یار لکه د ناجوړ سړی علاج کوي د روحاني ناجوړ سړی مې علاج وکا لاس پر تیر کوتا څه پیښه ده راسه بیرته راسه الله بیا راولي خامخا بیا راولي الته سکون نسته چین نسته اطمینان نسته الته چش نسته الته روغ اورا چیر دا ټیک دی سیده د 200 روپۍ بلري بلا جبدل تکوم د بخاری حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای الله رب العزت د دې دین کار نه دی لفاجر سړی لفاسق سړی لبیدین سړی لکافر هم اخلي الله پاک د خپل دین خدمت لخپل دشمن څخه هم اخلي څومره ډیر کافران داسې وو چې په کیوبا کې څومره ډیر بنديان ولو د انسانیت په توګه به رایلا کړو صحیح سلو زړه به نرم سو څونه ډیر قاضیان دي ججان دي سیدا کافر دی لیکن پر مسلمان ازله وسوځل سلو بیا ډیر ولات چشم کې صحیح فیصله وکي الله په کار صحیح فیصله نو دی کافر دی د ایمان او الله رب العزت کار جن عقلی څومره کافران دی الله رب العزت هسپتالونو ور نصیب کړی دي څومره کافران دی الله رب العزت روډونه سړکان دا رقم د وبو ترتیب برابر کړی دي څومره ډیر دواوی ور کوي صحیح سلو دا کافر دی الله رب العزت د انسانیت خدمت جن عقلی دا کافر دی الله رب العزت د مسلمانانو خدمت جن عقلی حجاج بن یوسف ورستی پیات ډیر غټ ظالم تیر سو دا د قران حافظ و دا دومره ظالمو په قلم لیکلی 1,00,000 کسان د وجلی دي او هیڅ جرم یې نو کړی هیڅ جرم دا داسې ظالمو چې کعبه ته ورځ ور واچوي دا په تابعین کې شمارل کیږي سیدا کعبه ته ور واچوي بس خلک به وجل دا وجنګ به ډیر خوندور کوي د قران حافظ ولو تنوي صاحب فرمای پشپا کې به 300 رکعات نفل منځ کوي سیسو الته دومره ظالم دلته کعبه ته ور راچول دلته د قران حافظ او د شپې 300 رکعات منځ کول دایره ولارس د قران یو خدمت وکړي څنګه خدمت یې وکړي ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي وای تفسیر ابن کثیر مولوی صاحب نقل کړی دی چې دایره ولارس قاریان حافظان علماء راټول ولټول کښینې کاتبان راټول کړلو د قران حروف شمار کړي د قران توري شمار کړي لکه وس مطلب الحمدلله الف دی لام دی ح د میم دی دال دی دا ټول شمار کړي اگر ولار څو تکشین نستلو بیا چې شمار کړلو 3,40,000 او 240 حروف ولو 3,40,000 240 حروف ولو صحیح سنو دا خدمت یې وکړي بیا کښېنول ول داسې وکړي اوس ماته خاص د قرآن پاک هغه مابین چې کوم حرف دی د الف لام سے شروع کتر والناس دا مابین حرف چیر دارا پیدا کړي بیا دی را ولاړ
دغه علما او قاریان او حافظان کښېنستلو په سوره کاف وليتلطف هلته قرآن کې چې کله څوک تلاوت کوي نو دلته دا تورې څه غټ لیکلی دي دلته دا فا نه د فا د فا آخوا دا یو نیم سلو نصف دغه سلو او د فا څخه مابعد دا نوره خوا سول دا چا وکړي دا خدمت دا حجاج بن یوسف وکړي څونه غټ خدمت یې وکړي الله پاک له ظالم هم د دین کار اخلي له کافر او له مشرک هم اخلي له يهودي او نصراني هم اخلي او د غشي بیا الله پاک له عالم له حافظ له قاری د کفر کار اخلي سیدا دی عالم د کفارو علی کار دی دی عالم الدین دی مجاهد لیکن دی د کافرانو علی کار د یهودو د نصاراو نو دغه ځوان بېلارې سلو الله پاک دې هدایت اولو موږ ته وکړي بیا دې الله ودته وکړي الله پاک دې له هغه لارې راولي و خپلې رضا ته دې الله راولي الله پاک دې له غیب څه ودته داسې رزق ورکړي چې د عزت هم بچاو سي د ناموس هم بچاو سي د ایمان هم بچاو سي موږ هم دغه دعا ده چې یا الله په حرامو کې ورکوي په حلالو کې ورکا ستا له حرامو نفرت دی او له حلالو سره دې مینه ده یا الله حلال ور نصیب کا له دې حرام راوګرځوه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کاد الفقر ان يكون كفر بیهقي حدیث نقل کړي دا فقر نه دی د انسان کفر ته رسي لکه دغه ځوان دا د ډېرې تنګدستۍ په لکو دوه لکه د ګزاره نه کېدله صحیح سلو نو د ډېرې تنګدستۍ راولاړ شو د خپل لین یې پرېښوی بېرته هغه لیل رالی نه یم خبر چې مخ ته به کمې لوبې وکړي الله دې هر مسلمان وساتي موږ نه یو خوشحاله په دې باندې دا زموږ ورور دی مسلمان دی کلمه ګو دی د الله د رسول ډېر لوی عظیم امتي دی د الله د رسول هم خوا بدېږي په دې خبره باندې الله هم به ناراضه کېږي موږ هم په دې خبره باندې خوا بده و خیر الله رب العزت د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدې ورځې وساتي الله رب العزت ایمان او اسلام نه راڅخه اخلي